خوږو لیدونکو نن درته د ټابلیټ کا په اړه مفید معلومات لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. ټابلیټ کا یو ډیر خطرناک نشي مواد دی چې په اوس وخت کې د افغانستان په ښارونو رواج شوی. همدا ټابلیټ کا دی چې بدبختانه پوهه او باسواده وګړي هم ورڅخه په استفادې خپل او د خپلې کورنۍ ژوند تباه کوي. دغه نشي مواد چې د یو ډول کیمیاوي موادو څخه جوړ دی د اوس لپاره د غربي او نورو ممالکو څخه افغانستان ته واردېږي. په ډېر تاسف سره چې اوسني ځوانان په مجلسونو او محفلونو کې ورڅخه استفاده کوي. هغه کسان چې د ټابلیټ کا څخه استفاده کوي د بدن د حرارت درجه یې فوق العاده لوړیږي. په همدې اساس اقلیم ورته یخیږي او بدن یې ډیر ګرموالي ته اړتیا پیدا کوي چې ډېری خلک یې د بخارۍ په چالانولو سره ځان ګرموي. همدارنګه د تندې زیات احساس کوي. ټابلیټ کا د میتابولیزم سرعت پورته کوي. هر کله چې د میتابولیزم سرعت په بدن کې زیات شي د بدن اعتدال له منځه ځي او بدن ډیر حرارت تولیدوي. کله چې د بدن حرارت زیات شو طبیعي خبره ده چې د بدن مایعات مصرفیږي نو اوبو او چای ته زیات اړتیا پیدا کیږي. ټابلیټ کا دومره خطرناک مواد دي چې د نورو نشي موادو په خلاف د انسان په میتابولیزم کې جدي تغییرات راولي چې د هغې په لومړنیو اثراتو کې د قوت او نشاط احساس تولیدوي. دروغجنه مینه په انسان کې پیدا کوي چې په مرور د زمان سره د معتاد کېدو لامل ګرځي او د انسان بدن د خطرناکو او لاعلاجه ناروغیو سره مخامخ کیږي.